سلامونه د همکار کرکټ نیوز ټولو درنو لیدونکو ته. هغه څوک را سره ده چې د افغانستان د کرکټ له نوم سره بلد وي نو خامخا د نوم سره به هم آشنا یې. دی به خپل ځان خپله موږ ته معرفي کړي. ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم د همکار رادیو ایچ سی ان اوریدونکو ته ډېر سلامونه. او نن شپږیزې لسم پړاو کرکټ ټورنامنټ شروع دی. زما نوم جنرال ډون قاري صاحب شهزاده سیف الملوک. زه د ختیځ روح الله ترخیل کې آر ټي سی رئیس یم. مخکنی سوپر فین یم، لیجنډ کرکټر یم. راغلی یم سپورټ دپاره د ایچ سی ان او د همکار رادیو اوریدونکو او د دې همکارانو مشرانو د دې ادارې نه ډیره مننه کوم چې ماته وخت راکړو او تاسو کولی شئ چې خپل سوالاتو ته دوام ورکړئ. ډیره زیاته مننه. موږ د تا له نوم سره اشنا یو، د کرکټ مینوال هم ټول د تا له نوم سره اشنا دي، خو یو څه زیات شهرت لري د تا د بالینګ سپیډ ده چې ډیر زیات تیزه توپ اچونه ترسره کوئ. که د بالینګ د سپیډ په اړه راته ووایې، څه وخت مخکې خو موږ خبر سوي وو چې تر 200 پورې سپیډ رسېده. اوس مهال د تاسو د بالینګ سپیډ په کوم حالت کې ده؟ ډیره مننه. ما په 1985 کې کرکټ شروع کړی او بیا ملي ټیم چې کله جوړ شولو زه پکې وم. بیا زه لاړم اکسفورډ پوهنتون، د نور خارج پوهنتونونو سبقونو ته لاړم، خپلوانو په زوره ولېږلم او چې سبقونو نه بعد رالم 2015 کال کې دلته افغانستان خدمت مې وکړه او دلته افغانستان کې هم ما ډیر کرکټ وکړو، ولو چې یو 15 ډزه زه د دشمنانو ترهګرو لخوا وویشتل شوم، ټارګټ شوم، زما باډي کمزورې شوله، غاښونه مې مات شو. 15 ډزو نه وروسته هم په تا باندې هېڅ هم ونه وسول؟ لږ فرق راغلی، دومره نه دی راغلی. بیا مې دا غاښونه مات شول او ډوډۍ مې نه شو. یو 14 کاله ډوډۍ نه پرهیز وم. اوس مې لږ غاښونه کېښودل، اوس لږ ګزاره یم. یعنې واقعا د تا تخلص ډینجرمین ډرون نو واقعا دغه تخلص تاسو پورې ښه لګېږي، یعنې مناسب دی تاسو لپاره. د دې اصل نوم معنا چې دی کنه خلکو ته نه ورځي. څوک مثال ډرون وایي، څوک وایي ډون، جي ډون 1 یعنی جنرال داود ارګنایزیشن نیټورک. زه د داود خان د کورنۍ یم، الله دې وبخي. شهید داود خان بابا هم قهرمان سړی و، هغه ډېر غټ قهرمان. زه د هغې په خېټه هم نه راځم. خو سپیډ په باره کې یو خبره بله وکړم چې قرآن شریف تیز ویلو کې هم زه ډېر سپیډ لرم، او فری فایټ کې بوکسینګ کیک بوکسینګ کې هم سپیډ لرم. ډېر شیان دي چې زه هغې کې ډېر سپیډ لرم، خو بالینګ کې بیا ځانګړی سپیډ لرم چې مثال اوس هم چې غټ غټ کلاړیان زما بال ته ودرېږي، یا یې بیډ ماتي یا وکټه ماتي یا خوږي، نو هغې پریشان. یو کلاړي زما انډر 19 و، هغه انډر 19 ټور نه چې راغی ماته یې چیلنج وکړو چې ما بال وکړو، هغه په دا ځای ولګېدو، زخمي شولو او لوبې نه پاتې شولو. بیا مې چې تنه پیسې ورته پیدا کړې چې واسطه باندې اوس مې لېږلی دی خارج ته امریکې ته چې هلته ټریننګ زده کړي او 2 ډبلې سینچریانې والي خیبر ولي. بې له شکه. نو زموږ داسې خبر سو چې د آی پی ایل نه هم تاسو ته افر راغلی و چې تاسو باید د آی پی ایل د یو ټیم کوچینګ وکړئ، یعنې د بالینګ روزنه یې ترسره کوئ. تاسو هغه افر ولې رد کړ؟ هغه هم په دې مې رد کړو چې ما خارج کې 15 کاله عمر تیر کړی. زه اوس کوشش کوم چې خپل وطن ته وخت زیات ورکړم، او ولو چې 100% کې یعنی 100% کې په دې خپل وطن او خپله خاوره کې 1% ماته قدر راکول کېږي، 99% نه راکول، او خارج کې 99% ماته قدر راکول کېږي، 1% نه راکول کېږي. خارج نه ستړی یم، ما راځه افغانستان خدمت وکړه. نو دلته ته زموږ ډپارټمنټونه چې دي لا صحیح فعال نه دي. امارت اسلامي ماشاءالله بهترین حکومت راغلی، لږ څه ډېر اصلاحات راغلي. الله دې داسې وکړي چې هر یو ځوان په دې ملک کې خوشحاله وي او بااستعداده وي او هغې ته زمینه برابره شي، هېڅ مشکلاتو سره مخامخ. بې له شکه. شپږیزې کرکټ لیګ ته راغلی، دلته په شپږیزې لیګ کې د کومه یوه د خوښې لوبډله ده چې ته سپورټ کوې؟ اول خو د شپږیزې ټول ټیمونه سپورټ کوم. په ټول ټیمونو کې زمونږ لوبغاړي دي. زمونږ خپل ټیم ذاتي چې دی که نه هغه دغه دی سپین غر دی، او سپین غر سره بوس ټیم کې زمونږ لوبغاړي دي، امو کې دي، هر یو ټیم کې دي. خو مثال زه اوس که یو ټیم سپورټ وکړم، یو کلاړي سپورټ وکړم، نو زما غاړه بندېږي، زما قبر پې ورانېږي. زه باید چې خپل ځان کې دا صلاحیت پیدا کړم چې د ټول ټیمونو د ټولو لوبغاړو سپورټ دپاره. بې له شکه. د خوښې لوبغاړی د څوک ده؟ افغانستان کې یا بهر؟
افغانستان کې افغانستان کې خو مې هماغه خبره وشوله که نه چې کاشکې زه یو سترګې نه ړوند وی چې په یو سترګه مې ټولو ته کتلې اوس که یو کلاړي نوم اخلم بل خفه کي خو ینګ ځوانانو کې سینیر خو ډېر دي سینیر هم ډېر تک اوس زمونږ عظمت الله عمر زی په نړیوال آلراونډر دی مثال اوس په امر جنګ کې ځوانانو کې یو مې وفي الله ډېر خوښېږي یو مې یما عرب ډېر خوښېږي یو بشیر په نوم باندې یو بالر راغلی قنداری دی دا هم ډېر دو فرست کلاس ننګرهار کې شپږ دېرش وکټونه زیاتې واغست که داسې څه وي چې اوسه پورې د کمرې مخکې نه وي ویلي او مینوال د هغه له راز نه هغې راز نه ناخبره وي که مینوال ته یې ووایې شته داسې رازونه شته چې هغه زه نشم ویلی بعضې خفیه ساتو هغه داسې لکه زمونږ کورنۍ 1979 وي وا اټیکینګ رشیا کله چې رشیا راغی زمونږ کورنۍ ډسمس شوله زمونږ پاچاهي له منځه سلطنت له منځه لاړو هغه دشمنان اوس مخامخ هم چې ناسي یا به یې زه پیژنم یا به یې نه پیژنم خو هغې نوم نشم ویلی مثال بعضې خبرې داسې سي غیرات که په شخصي ژوند دې لږ وغږېږو آیا مینه دې کړې بلې مینه مې هم کړې یعنې اوس خپلې مینې ته رسېدلی که نه لا هم له مینې پاتې یاره زما اصل وینا خو دا ده څنګه چې الله او دین او نبی علیه السلام سره او صحابه کرامو سره مینه ولرو اولیاء کرام سره استادانو سره دا به ډېر ښه د دنیوي مینې چې دي دا لغوه دي ته به چا سره مینه لري هغه به بل چا سره لري ته به پې ځان تباه او برباد کړي ګناهګار به پې کړي مثال خو هغه به د بل سره وي هغه به په تا خبر هم نه خو مینه په زندګۍ کې یو ځل انسان سره کېږي ما سره هم شي بې شکه که د خپل ژوند ارمان دې راته وښیې چې ارمان دې څه ده چې اوسه پورې خپل ارمان ته نه یې رسېدلی او لا هم په هڅه کې چې ورسېږي زما په ژوند کې یو دا ارمان دی چې زه د افغانستان باچا خو نشم ویلی یا وزیر د حج اوقاف چې خلک حجونو ته فری واستوم ثواب وګټم یو مې دا ارمان دی چې کرکټ بورډ کې رئیس شم ښه ټیلنټ چې د کټګري والا بغیر سپارش بغیر دغه پیسو هغه کلاړي مخې ته په خپله یې وګورم چې دا کلاړي دی دې کې ایکسپیرینس شته دا وړتیا هغه مخې او یو مې دا زړه کې ارمان دی چې افغانستان کې په ننګرهار کې په ګډ افغانستان هر یو ولایت کې یو ځان له ګراوند جوړ کوم یو بل مې زړه کې ارمان دی چې پشهیي قوم اریایي قوم دی تاریخي قوم دی 15,000 کاله قربانیانې ورکړي قریش دي عرب دي صافیان دي هر قسم قوم دی دا دې قوم ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي میډیا کې کرکټ کې یو ځای کې زه غواړم چې که خدای پاک ماته وس راکړي زه څنګه چې پښتون پارسیوان برادر ته عزت ورکول کېږي افغانستان کې نو اصلي قوم خو زمونږ ستاسې شاهي پشهی اصلي پښتون قوم دی باید چې هغې ته هم حقوق ورکړي دا مې بې شکه ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې وخت راکړې خوشحاله اخري ارمان مې دا دی چې زه له تاسو ټولو مسلمانانو سره جنت الفردوس کې یو شپه وکړم الله دې وکړي ډېره مننه کور ودان انګلیش کې مې ونه کړې بیا به بل صحیح دی ډېره